اخلاص مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سلو دولسمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده څلور مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ويا هغه الله دی یوازې الله هیڅ چاته اړ نه دی او ټول هغه ته اړ دي نه د هغه څوک اولاد دی او نه هغه د چا اولاد دی او هیڅ څوک د هغه سیال نشته